الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله. محترم ورونو، انسان چې کله پیدا شي د اولنی وخت د والدینو سره د ورونو سره خپلوانو سره تیریږي. چې کله د خبرې زده کي، مزل کول زده کي، د کور نه بهر راوځي، نو دته بیا نوي خلکو سره تعلق جوړیږي، نوي هلکانو ګوري، ماشومانو ګوري، بیا دغه باندې دا وخت پې تیریږي ځواني ته تر مرګه پورې. چې کله په ده باندې مرګ راشي، دوستان جوړول د ده بیا پاتې شي، او دا چې کوم دوستان ده جوړ کړي دا هم د ده نه پاتې شي، دی یوازې ترې نه لاړ شي. د انسان په ژوند کې یو ډېره اهمه مرحله او یو ډېر اهمه نکته هغه دا ده چې انسان په خپل ژوند کې د ښه ملګرو انتخاب وکړي د ابتدا نه. محترم ورونو، علماو یو څو اقوال، یو څو نصایح د دوستانو جوړولو دپاره او د ښه ژوند تېرولو دپاره ذکر کړي دي، غواړم یې تاسو سره هم شریک کړم. ټول اول اصول او ټول اول نقطه دا یاد ساتل پکار دي موږ تاسو ته چې انسان باید هغه چا سره دوستي ونه کړي چې کوم د الله تعالی په نزد مجرمین وي. مثال د خبرې، څوک چې قتل کوي، زنا کوي، غلا کوي، نشه کوي. محترم ورونو، د دې ټولو اوصاف چې هغه الله تعالی منع کړي دي، د الله تعالی په نزد باندې جرم دی، د انسانانو په نزد باندې جرم دی، د هغې ټولو نه ځان سره وساتي. محترم ورونو، انسان که هر څومره ځان ته کلک ووایي چې زه دا ملګری مې نشه کوي، زه یې ورسره نه کوم، یو ورځ خامخا په ده باندې داسې راځي چې هغه شیطان دی هم دغې نشې ته یا یې غلا ته یا یې زنا ته یا نور امورو ته مایله کوي. که موږ او تاسې 90 یا 95% مجرمین وګورو، هغه په نشو کې که اخته دي، که هغه په قتلونو کې اخته دي، که هغه په زناګانو کې اخته دي، که هغه په نورو امور چې هغه جرمونه دي په هغې کې اخته دي، هغوی 95% خلک یا 98% خلک د خپلو دوستانو د لاسه دغه جرایمو ته ورغلي دي. د دوی دنیوي او اخروي دواړه زندګیانې د دوی تباه کېږي دې سره. محترم ورونو، باید چې په دې کې احتیاط وکړی شي. سر له سبانه خپل هغه ملګري چې هغه مجرمین دي هغوی ته دعوت ورکړئ چې خپل جرمونه پرېږدي. که هغوی ستاسې په دعوت نه کېږي، هغوی خلکو سره دوستي پرېږدئ. محترم ورونو، دویم نمبر اصول د ژوند تېرولو او د ملګرو په انتخاب کې هغه دا دي چې د منافقینو خلکو سره ژوند تېرول زده کړئ. لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم منافقینو سره ژوند تېرول د هغه د ژوند د اهمو امورو نه یو امر و. رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه ژوند تېر کړی؟ هغه منافقین ځان ته بیا په ظاهر مسلمانان هم ویلې، بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې خندلم، صحابو پسې بیا خندلې. په خندق کې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته ویل چې کیسر او قصرا دغه د دوی دغه دربارونه به یو ورځ به د مسلمانانو په لاس کې. منافقین وخندلې چې د دې مسلمانانو غرباو په خېټو باندې کاڼي تړلي دي او دوی د قیصر او د کسرا د هغې خلکو د ایوانونو خوبونه ګوري. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د عمر رضی الله عنه په وخت کې بیا هغه ځایونه فتح شول. کومو منافقینو چې خندلي وو هغه منافقین بیا هم منافقینو هماغه وخت کې. البته دا منافقین نه بدلیږي الا چې الله تعالی ورته هدایت وکړي. محترم ورونو، ډېر به ستاسې په ژوند کې داسې راشي، ډېر به ستاسې په ژوند کې راشي چې تا سره به ښه په خوشحالۍ سره، ښه په ورین تندي باندې به تاسو سره ملاقات کوي، تاسو سره به ملاویږي، پسې شا به ستاسې خپې وهي، کیدای شي په تجارتي امورو کې به ستاسو ګاکانو ته چې دی ستاسې غیبت یې کوي، دغسې په نورو امورو کې، په کالج کې، په مکتب کې. محترم ورونو، د انسان په ژوند کې چې کوم منافقین ملګري، هغه ملګري به ستا په ترقي باندې خفه کېږي، تا پسې به خاندي، تا ته به پیغورونه درکوي، ستا د ایسارولو کوشش به کوي. محترم ورونو، کوشش وکړئ چې په خپل ژوند کې منافقینو ملګرو سره ژوند تېرول په خاموشي سره تېر کړئ. هغوی سره کله هم راز مه وایئ، که هغوی تاسې پسې هر څه وایي د هغې خبرې په ځان باندې مه اخلئ. یو اهم اصول دا هم دی په ژوند کې د ملګرو د انتخاب دپاره باید چې موږ او تاسې هغه ملګري انتخاب کړو چې کم تقوادار ملګري، چا کې چې تقوا یې هغه ملګري اختیار کړه، هغه ملګري چې د الله تعالی نه ډارېږي. محترم ورونو، که یو انسان موږ نه پېژنو په ظاهره باندې چې د ده کې تقوا شته او که نه، د هغه ښه ملګري ته وګورئ، د هغه ناسته پاسته چا سره ده په معاشره کې، په منطقه کې، د هغه نه تاسو معلومه کړئ چې د انسان کې څومره تقوا ده. محترم ورونو، په دوستي کولو کې بې زړه کېږئ مه. همیشه دپاره چې څوک ستاسې په دوستي کولو کې خوښ شو او غواړئ چې هغوی سره دوستي وکړئ، ورشئ، هدیه ورته ورکوئ، ورسره کښېنئ، ودرېږئ ورسره، د هغوی سره خبرې وکړئ، هغوی ته ووایئ چې زه تاسو سره دوستي کوم، زه ستا په واسطه باندې خپل ځان اصلاح کول غواړم. په دې کې قطعا شرم مه کوئ، ځکه چې دا ستاسې د راروانې زندګۍ دنیوي او اخروي دواړو دپاره مفیده ده. محترم ورونو، چې کله هم تاسې په ژوند کې ښه ملګري پیدا کړل، د هغوی غلطیانې نظرانداز کوئ. که یو کومه خطا ترېنه کېږي، د هغوی قهر په ځان باندې برداشت کوئ. که هغوی نه کومه خطا وشي، معافې کړئ. هغوی سره که تاسې ورانه کړي، جوړه کړئ ورسره بېرته. که کومو خلکو خپلو ملګرو سره، ښو ملګرو سره ورانه کړي،
په وړه خبره باندې به ورانه وشي، بیا به په میاشتو میاشتو په کلونو کلونو به په زړونو کې غیرت وي. دغه غیرت چې کوم دی دا د ورانې غیرت، دا شیطاني غیرت دی. محترم ورونو کوشش وکړئ چې د کومو ملګرو سره تاسو ورانه کړي هغې خلکو سره بیرته جوړه کوئ. په دې کې خپل کمتري مه ګڼئ. داسې مه وایئ چې په دې کې به زه پاتې راشم، زه به جوړه کوم هغې ولې ما سره نه کوي. زه که د هغه سره جوړه کوم هغې ولې ما سره نه کوي، هغوی ته به زه کم معرفي شم، هغوی ته به زه بد اخلاقه معرفي شم، هغوی ته به زه کمزوری معرفي شم. محترم ورونو دا ټول سوچونه غلط دي. کوم انسان چې ورانه وکړله او هغه بیرته په جوړه کې مخکې والی کوي هغې دپاره اجر دی. محترم ورونو د رزق د زیاتېدلو په اسبابو کې د رزق د زیاتېدلو په اسبابو کې یو سبب دا هم دی چې انسان د کومو خلکو سره چې وي د هغوی سره ورانه ونه کړي، او چا سره چې ورانه کړي هغوی سره بیرته جوړه وکړي. محترم ورونو چا سره چې تاسې ورانه کړې ده هغوی سره رابطې بیرته جوړې کوئ، زنګ ورته ووهئ، کور ته ورشئ، هدیه ورته وروړئ. دې سره تاسې کمزوري نه معرفي کیږئ، دې سره تاسې خوش اخلاقه معرفي کیږئ، دې سره تاسې هغوی ته په خاموشي کې یو شکست ورکوئ. دغه عمل سره تاسې هغوی ته په خپلو اخلاقو باندې شکست ورکوئ. کوشش وکړئ دغه خپل غیرت، دغه شیطاني غیرت د زړونو نه وباسئ او د الله تعالی دپاره د ایمان په خاطر باندې د خپل رزق د زیاتېدلو په خاطر باندې هغې خلکو سره جوړه وکړئ. محترم ورونو هغه ملګري دوه قسمه مخونه د خبر یاد ساتئ. دوه قسمه مخونه د انسان کله هم نه هیریږي. یو هغه مخ چې تا سره په سختي کې ودرېږي، یو هغه مخ چې تا نه په سختي کې لاړ شي. محترم ورونو کوشش وکړئ چې کم مخونه تاسو سره په سختي کې ودرېدلي، کم مخونه کم دوستان چې ستاسې د کامیابي سبب شوی هغه دوستان مه پرېږدئ. هغه دوستان مه پرېږدئ که هغوی څونه غریبانان شي، که هغوی څونه بېوزله شي، که هغوی څونه کمزوري شي. محترم ورونو کله چې هم تاسې د کامیابیانو په پوړیګانو باندې خیژئ دا مه کوئ چې ځان نه ښکته پوړۍ ته تاسې درب ورکوئ هغه ماته کوي، ځکه چې تاسې به ډېر جګ وخیژئ، ځان نه به شاته پوړیګانې ماتې کوئ. یو ورځ به داسې راځي چې ته به یو پوړۍ ښکته په خپل ژوند کې راښکته کېږې، ستا د ښکته به بیا پوړۍ نه وي، ډېر به ښکته لاړ شي. محترم ورونو په خپل ژوند کې باید چې موږ او تاسې هغه دوستان هیر نه کړو چې کوم موږ او تاسې سره په سخته کې ودرېدلي. محترم ورونو دا خبر یاد ساتئ چې کوم خلک تاسې سره ستاسې په سخته کې ونه درېدل هغه ستاسو دوستان نه دي. چې کوم خلک تاسې سره ستاسې په سخته کې ونه درېدل هغوی ستاسو دوستان نه دي. خپل دوستان وپېژنئ. محترم ورونو کله چې هم تاسې سره کوم خلک ستاسې په سخته کې ودرېدل هغه د پردیو په جامه کې ولړئ، هغه ستاسې دوستان دي. کوم خلک چې تاسې سره په سخته کې ونه درېدل هغه د خپلو جامه کې ولړئ، هغه ستاسو دوستان نه هغه پردي. محترم ورونو کوشش وکړئ چې په خپل ژوند کې د ښه ملګرو انتخاب اول وکړئ او بیا ښه ملګرو سره اخیره حده پورې پاتې شئ. محترم ورونو په دوستي کې دا هم کوشش وکړئ چې ستاسې د دوست نه کومه خطا کیږي په طریقه کې د هغوی اصلاح وکړئ. خپلو دوستانو ته ووایئ ما نه کومه خطا کیږي زما اصلاح وکړئ. ستاسې اصل دوست هغه دی چې کوم دوستان ستاسې اصلاح وکړي. محترم ورونو چې کوم دوستان ستاسې اصلاح وکړي، ستاسې په ژوند کې ستاسې په معاشره کې ښه تغیر راولي هغه دوستانو سره تر اخره وخته پورې اوسېږئ. دا یو څو خبرې وې ما تاسو ته وکړلې د دوستانو په باره کې. دا یو ضروري اقوالو د علماو. محترم ورونو دې ویډیو اختتام سره به زموږ او ستاسې د صفحې 10,000 لایکونه پوره شي. زما مثال تاسو ته زه نن 10,000 یم، البته زما مثال په دې 10,000 کې د 4 صفرونه دي. ستاسو مثال که تاسو هر یو یاست ما دپاره هر څه یاست، که په دې 10,000 کې دا یو نه وي دا نور هېڅ هم نه دي. محترم ورونو انشاءالله العزیز چې موږ او تاسې به د خپله مبارزه اسلامي مبارزه که زه ویډیو جوړم تاسو ته وړاندې کوم، موږ او تاسې کوشش به کوو چې نورو ته وړاندې کوو، نورو خلکو پورې رسوو. دا زموږ او ستاسې یو متفقه اسلامي نظریاتي او نورو خلکو ته اخلاقي افادیت رسولو دپاره یو جدوجهد دی او یو کوشش دی. انشاءالله العزیز چې موږ به تر اخره پورې دا جاري ساتو. زه یو ځل بیا هم تاسو ټولو ورونو نه دوستانو نه مننه کوم او الله تعالی دې ستاسې په عمرونو کې، الله تعالی دې ستاسې د والدینو په عمرونو کې برکت واچوي چې تاسې موږ سره دونه اوږه په اوږه روان یاست. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.